سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد د سورتو بیان د سلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورت تقسیم دے په سلورو حصو. اوله حصہ 100 آیتونه. اوله حصہ کی اوله مسله بیانی اثبات التوحید. دویمه حصہ یوسل یونا یوسل شپږ پوری. په دویمه حصہ کی دویمه مسله بیانی اثبات الرسالت. دریمه حصہ یوسل اویانا 253 پوری. په دریمه حصہ کی جهاد فی سبیل اللہ. او څلورمه حصہ د 254 نا تر اخره پوری. په څلورمه حصہ کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی ذکر کئی. اوله حصہ زمونږه شروع ده. 3 بابونه دي. 2 بابونه مونږ په وضاحت سره بیان کړی دی. 3 باب شروع دی. د دې حصې آخري باب د آیت 40 نه مونږ شروع کړی دی. په دې 3 باب کې 6 خطابات کی بن اسرائیل ته په هغه اصل مسلې باندې چې هغه اثبات التوحید دی په عنوان د عبودو، خو خطاب دلته خاص دی بن اسرائیل ته. او هغه خطابات ورله 6 کوي. په هغې کې اول رکوع به طور تمهید راوړي. په هغې کې 6 خبرې کوي. 3 پلیتۍ د یهودو چې هغه اصل دی د یهودیت، او ورسره 3 صفات د مؤمنانو چې هغه اصل دی د ایمان والو دپاره. نو دا رکوع مونږ لوستی په وضاحت سره. بیا د 40 نه 2 پورې دا خطاب اول دی بن اسرائیلو ته. په دې کې 8 نعمتونه بیانوي، 2 نقمتونه، او تتمه اخره کې راوړي به ترغیب. 8 نعمتونه هغې کې مونږ 9 نعم ذکر کړي دي. اول نعمت نجات من فرعون، فرعون نه مې نجات درکو. اعبدوا ربکم، عبادت کوي د رب خپل. دویم نعمت نجات من الغرق، ډوبېدو نه مې بچ کړی. اعبدوا ربکم، د خپل رب عبادت کوي. دریم نعمت اعطاء الکتاب، قانون می تاسو له درک. اعبدوا ربکم، د خپل رب عبادت کوي. څلورم نعمت عفو عن القتل، قتلیدل می تاسو ته معاف که، سزا می تاسو ته معاف که. اعبدوا ربکم، د خپل رب عبادت کوي. بیا 5م نعمت حیات بعد الممات، تاسو ما ژوندي کړئ پس د مرګ نه هم دې دنیا کې. اعبدوا ربکم، د خپل رب عبادت کوي. 6م نعمت تذلیل الغمام، تاسو باندې ما د وریځو سوري راوستي، ستاسو د پاره مکان شه. اعبدوا ربکم، د خپل رب عبادت کوي. او 9م نعمت انزال المن والسلوى، تاسو ته می تیار خوراک را لېږلی، تړنجبین او مړزان. نو اعبدوا ربکم، د خپل رب عبادت کوي. نو دا 9 نعمتونه مونږ تر دې ځای پورې بیان کړو. پرونی سبق کې 58 آیت او دا کم چې نن ما تلاوت کو، دا 2 آیتونه د دې اصل عنوان هغه نزول العذاب من السماء،
یعنی عذاب را لېږل دي په دې خلقو باندې چې کوم ته مونږه نقم هم وایو. نقم نو دا اول نقم دی، خو په دې کې د اول آیت 58 دا به طور تمهیدو د دویم دپاره، او تمهید مونږه ولستو په هغې کې دوه اوامرو چې هغه انعاماتو، یو ځای مې درکو، دویم خوراک مې درکو. دوه اوامرو چې هغه عباداتو، یو مسجد ته چې ننوځئ نو عاجزي کوئ، او دویم بخشش غواړي د خپل رب نه. نو د هغې دوه جزاګانې الله ذکر کړي. تاسو ته به زه خطا معاف کم، ګناه صغیره، او تاسو له به زه اجر زیات کم. نو دا تمهید هغې کې مونږ لوستی و چې الله دې ته یو دوه اوامر کړي به طور عبادت، چې یو تاسو مسجد ته ننوځئ نو عاجزي کوئ، او دویم چې کله تاسو په مسجد کې د الله نه څه غواړئ نو هغه بخښنه ترې غواړئ. خو دوی په دې دواړو اوامرو کې د هغې مخالف لاړل. عاجزي دوی ونه کړه، او چې څه ورته الله ویلي و هغه دوی ونه ویل. نو په دواړو کې بدلون راوستو. نو د دې د بدلون د وجې باری تعالی دلته فرمایي چې دی باندې ما عذاب راوستو. هغه بدلون هم ذکر کړی، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم، چې وینا یې بدله کړه، حتتون په ځای حنتتون یا حبتون یې ویل، موږ له وربشې راکه، دانې راکه، غنم راکه. نو الله فرمایي فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ما په د برن عذاب راولېږه، سبب سو بما كانوا يفسقون، دی فسق کول د الله حکم ماتولو. نو گویا کہ اس پدی آیت کریمه کی تخویف دنیاوی دے پا ذکر د عذاب پا بن اسرائیلو باندی. عنوان د دی آیت سشه دے تخویف دنیاوی پا ذکر د عذاب یا پا ذکر د نقم پا بن اسرائیلو. دلتا حقیقت کې دنیاوی تخویف ورکی د سشي په بیان د دې چې په بن اسرائیلو باندې ما عذاب راوستیو. نو موجوده خلق قیامت پورې خلق یری چې ګور الله تاسو امر کړی د یو عبادت کاغه فعلی وی، یا الله تاسو امر کړی د یو قولی عبادت، نو چې هغه ماغه شانت تاسو وای چې څنګه درته الله او پیغمبر خودلی، هغه کې بدلون را نه ولای. که بدلون مو راوسته تبدیلی مو پکې وکړه. نو الله پاک فرمایي چې څنګه بن اسرائیلو باندې ما عذاب راوستیو، همداسې به زه تاسو معذب کم. اصل مقصد د آیت دا دی. نو په آیت کې تخویف دنیاوی دی په ذکر د عذاب په بن اسرائیلو. اچھا هغې ته مونږ سوی نزول العذاب من السما. نزول العذاب من السما داسې ویلی شي رالیږل د عذاب د بره نه، د عذاب پې د بره نه راغلی دی. نو دا هغه اول عذاب دی په بن اسرائیلو. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم. دی کې اوس ذکر دی د هغه تبدیلی د دی چې الله ورته کومه وینا کړې وه، دوی په هغې کې تبدیلي وکړه. نو فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نو دې تبدیلی نه بعد بیا الله پاک په دې باندې د نزول العذاب من السماء د هغې ذکر کوي. نو اول دی جملې ته خیال کوي، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم. تر دې ځای پورې لږ دې ته خیال وکړئ. څه اشکالات دي پکې، اول دا حل کوو. لفظي ترجمه کوم، اول لیکئ، ما صرف وګورئ ورته. فبدل الذین ظلموا، نو بدل کاغه کسانو، ظلمو چې ظالمانو،
قولا وینا غیر الذی بید آغا وینانا قیل لهم چې ویلې شوي دوی ته. دا د دې لفظي معنی ده. نو بدل کاغه کسانو چې ظالمانو سی بدل که قولا یو قول یو خبره یو وینا ناکم خبره و کم وینا و غیر الذی بید آغا وینانا سیوا دا آغا وینانا قیل لهم چې ویلې شوي دوی ته. دوی ته چې څه ویلي شوي لکه رستو یې ورته ویلي کنه قولو حطتن حطتن وای. نو د دې حطتن د وینانا بغیر دی یو بل قول بدل کړی دی. ور بیا خبره ته غوږ شي اشکال ته. فبدل الذين ظلموا نو بدل کاغه کسانو چې ظالمانو قولا وینا وینای بدل کړی دا قولا یو وینا وا غیر الذي بید هغه وینا نه چې دوی ته ویل شوي حطتن وای. یعنی د دې حطتن نه بغیر بل وینا بل قول دوی بدل کړی دی. نشکال دا دی چې حطتن نه دی بدل کړی دوی ته چې څه ویل شوي چرته یو بل قول راغست خپل قول هغه بدل کړی دی. نو بیا الله په عذاب ولی را لېږلی دی. دوی ته الله ویلو قولو حطتن نو دی خو دغه وینا بدله نه کړه یو بله وینا هغې کې بدلون راوستی. نو د الله په وینا کې د الله په کلمه کې بدلون نو راوستی. نو بیا څنګه په دې باندې عذاب راغلی دا اشکال دی. امید دی پوه شوي به دلته که لغوي معنی کوي لفظي دا اشکال پې راځي. اکثر مولیان صاحبان کوي همداسې پې تېرېږي پوهېږي نه. دراصل دلته یو څو معنی دي مفسرینو کړي دي. قرطبي وغیره په دې وضاحت کړی. فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم. که دلته وایي چې حطتن نه دی بدل کړی بله وینا بدله کړی نو بیا عذاب پې ولې راغلی؟ عذاب خو نه دی پکار چې راشي خو عذاب پې بیا هم راغلی دی. نو که اوس یو منکر وي نو هغه تا ته د آیت راوباسي او تا ته وایي چې دوی خو هغه حطتن وینا نه ده بدله کړې ځکه الله وایي غیر الذي قیل لهم هغه وینا نه بغیر سوا د هغه وینا نه چې دې ته ویلی شوي وو هغه نه دی بدل کړی بل څه بدل کړي دي. نو بیا پې عذاب ولې را لېږلی الله؟ نو منکر به در باندې اعتراض کوي چې وګوره قرآن غلط وایي دلته یې ظلم کړی چې په دوی عذاب راوستی. دراصل فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم د دې په معنو باندې ځان پوه کړي اشکال به خپله ختم شي. یو معنی آسانه په ټولو کې بدله به معنی قاله بدله په معنی د قاله. نو بیا به معنی داسې شي فبدل الذین فقال الذین نو هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا یو وینا یو قول یو خبره غیر الذی بید هغه وینا نه قیل لهم چې ویلی شوي دوی ته. نو اشکال ختم شو. نو هغه کسانو چې ظالمانو قولا یو قول بید هغه قول نه چې ویلی شوي دوی ته چې څه ویلی شوي دوی هغه ونه ویلی هغه یې پرېښودو نور الفاظ یې راواغستو د ځان نه یې جوړ کو او هغه یې وویلو. نو گویا کې د الله کلمه دوی ونه وی حطتن بلکې دوی د ځان نه یو کلمه جوړه کړه حنطتن یا حبتن او هغه یې ویل. اشکال ختم شو. نو چې الله ورته سامر وکړو هغه یې ونه کو د خپلې خېټې نه کلمه جوړه کړه او هغه یې ویل شروع کړو نو ځکه الله عذاب پې راوستو هلاکې کو. دا یو معنی فبدله دا په معنی د قاله شي. دویمه معنی فبدل الذین بدله په معنی د اخذا بدله په معنی د اخذا. نو بیا به معنی داسې شي فبدل الذین ظلموا یعنی فاخذ الذین ظلموا نو واغستو هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا یو وینا
غیر الذی بید آغا وینانا قیل لهم چه ویلے شویو دویتا نو دویتا چه کم وینا دیتا کم کلمه ویلے شوی و حطتن دای پری خودو یو بلا کلمه یو بلا وینای راواغستا حنطتن یا حبتن نو بل سی راواغستا وغا ویلی شروع کو نو ذکر اللہ پہ عذاب راوستو گویا کہ بدعتیو کو بدعت مبتدعو نو دویم مانا فبدل یعنی فاخذا بدل بمانی اخذا دا دویم مانا شو اولا مانا فقال نو ویل اغا کسان دویم مانا فاخذا نو واغستو اغا کسان دریم مانا چی بدل فرض کا پخپل مانا شی سو کو یار ازا قالا و اخذا نایم سید اخپل ہوا ہے ہم بدل مانو کا خودل تا بیا یو قاعده یادو ساتی بدل چی پخپل مانا شی نو بیا دا یو داس فعل دی چې دو مفعول بغواړي ښا بدله یو داس فعل دی چې دا بیا دو مفعول غواړي نو دی د پاره یو مفعول خوشته دی یو مفعول بورلا قولا شي دا مخ دا قولا فبدل الذين ظلموا قولا دا قولا به یو مفعول شي مفعول اول بل مفعولم دا غواړي نو هغې سره به څه کې نو هغه به په واسطه د حرف جر دې له حذف راوباسي حذف معنی پټ مقدر ور بدله چې په خپله معنی واخلی تبدیل نو دا بیا دو مفعول غواړي مفعولین غواړي مفعول اول دی د پاره د مخې ته قولن شو مفعول ثانی خو نشته نو هغه په واسطه د حرف جر د حرف جر په مدد سره هغه ورلا حذف رو باسي او دا نحوی قاعده مطابق معنی ده نو کلام بوز داسې شي غوږ ورته کېدی فبدل الذين ظلموا قولا نو دې د پاره حذف بدی مخې ته بقول دا به حذف رو باسي ورلا بقول کې دا بی حرف جر ده نو د دې حرف جر په واسطه د دې په مدد سره دا قولن مونږه حذف رو باسلو نو گویا کہ جملہ داسی شو فبدل الذین ظلموا قولا بقول غیر الذي قیل لهم اس معنی صحیح شو فبدل الذین ظلموا قولا بقول غیر الذي قیل لهم ګوره کوشش وکړئ د لیکلو دی کې زاړه کسان ډیری صدل تلایف او یو سبیا روستو اوري په یوټیوب باندې هغه خو پویږي دا چې کم نوی کسان دی کوشش وکړي دلته هم لیکي چې بیا در نصف پاتې کیږي مانم پښتنه کولې شي ګروپ کې نورو نم کولې شي او که فرض کا بیا یو ریدل غواړي نو چینل کې ضرور اوري خپل او کوشش دا کوي نورو سرم دا شیر کوي نورو تم لګي تاسو په اجر ثواب کیږي په یو لګلو بم څومره ټیم لګي نو درېم معنا چې پدې کې مونږه بدله په خپل معنا واغسته او دیل مون یو مفعول ثانی ورله حذف رو باسلو نو جمله داسې شو فبدل الذين ظلموا قولا بقول غیر الذي قیل لهم اس معنا ګوري معنا بس شي فبدل الذين نو بدل کاغه کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا وینا بقول په یو وینا سره غیر الذي سوا دغه وینا نه قیل لهم چې ویل شوی دوی ته بیا ورته وکشي نو بدل کا کسانو چې ظالمانو وینا په یو وینا سره بغیر داغه نه چې ویل شوی دوی ته دا وینا دی بدل کړه قول بدل ک په یو داسې قول سره چې ویل شوی دوی ته ناغه قول بدل کاغه قول څه شی او حطتن دا ورته ویل شوی دای په یو بل قول سره بدل ک هغه قول څه شی او حنطتن نون په اضافه ک یا حبتن بخاری کی روایت راځي حبتن ویل نو حنطتن دا قول بدل ک په یو داسې قول سره چې دی ته ویل شوی او هغه څه شی حطتن بدل ک په حنطتن یا حبتن سره نو دی وجه په الله بیا عذاب رو لګلو دا درې معنی دي ښا
یو معنی فبدل الذین بدل بمانی قال نو هغه کسانو چې ظالمانو قولا یو قول غیر الذی بې دغه قول نه چې ویلی شوي دوی ته. دویمه معنی فبدل الذین فاخذ الذین نو واغستا کسانو چې ظالمانو قولا یو قول غیر الذی بې دغه قول نه قیل لهم چې ویلی شوي دوی ته. درېمه معنی فبدل الذین ظلموا قولا بقول غیر الذی قیل لهم نو بدل کاغه کسانو بیا دلته بدل په خپله معنی نو بدل کاغه کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا یو قول بقول په یو بل قول سره غیر الذی بی د هغه نه قیل لهم چې ویلی شوي دوی ته. نو دا درې معنی دي دا د اشکال د رفع کولو دپاره. نو دلته اوس اشکال ختم شو. الله پې ولې عذاب راوستو؟ الله پې ځکه عذاب راوستو چې دوی ته الله ویلو حطتون وای دوی د حطتون په ځای حبتون ویل دوی د حطتون په ځای حنطتون ویل مونږ له وربشې راکه مونږ له غنم راکه. نو د دې په وینا سره ګوره دوه ګناهونه دوی وکړه. یو ګناه خو یې دا وکړه چې د الله قول بدل کړه. دویم ګناه یې دا وکړه چې په مسجد کې دننه دوی بېادبي اظهار وکړو بېادبي وکړه یعنې عاجزي ونه کړه چې دوی د عجز د مغفرت په ځای څه وغوښتو د الله نه وربشي او غنم. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم. یو بلې نقطې ته خیال کوئ. فبدل تبدیل او بیا قولا غیر الذي غیر تغیر. دلته تبدیل او تغیر دواړه په دې آیت کې مستمل دی. فبدل کې لفظ تبدیل راغلی دی غیر الذی غیر دی کې تغییر راغلی لفظ. نو تبدیل او تغییر کې فرق څه دی په دې لږ ځان پوه کړئ. موږ اکثر وایو تبدیلی پکې وکړه تغییر پکې راواله. قرآن هم دا دواړه الفاظ په یو ځای کې استعمال کړی دی. دا د دواړو کې څه فرق شته او که نشته یو شی دی. په دې لږ شانتې وضاحت کوم غوږ شي ورته. تبدیل یاد ساتئ دا عموما په وصف کې راځي په یو صفت کې تبدیل راځي چې یو څیز ته بدلې نو د هغې یو وصف بدل کړي نو دې ته ته تبدیلي وایي تبدیلي راشي پکې. لکه ګاډۍ وي ګاډۍ هم هغی رنګ بل ورلور کې نو دا تا پاغي کې سره راوستو تبدیلی دی راوستو. ګاډۍ سورو نو تا تور رنگ ورکو. او غیر الذی غیر تغییر دا یاد ساته د دې تعلق د ذات سره وي. دا په ذات کې راځي. دا په ذات کې مکمل ګاډۍ تا بدل کړه مکمل ګاډۍ دی بدل کو بل دی داغه په ځای راوستو. دې ته څه وایي دې ته تغییر وایي. نو تبدیل تعلق د وصف سره او تغییر تعلق د ذات سره شو. اوس دلته په سر کې تبدیل راوړي او بیا وروستو تغییر راوړي. دې سره الله تعالی کمال کوي په دې ځای. دلته تبدیل دا مستلزم شو د پاره د تغییر چې کله هم د یو عمل یا قول یو وصف کې دی بدلون راوستو یعنی هلته دی بل څه داخل کو گویا کې هغه فعل یا قول مکمل تغییر شو ذات دی ورله مکمل بدل کخا. بیا په دې ټکی ځان پوي کوي. قرآن کمال کې دلته په سر کې تبدیل او بیا وروستو تغییر ذکر کوي. مطلب چې د الله په الفاظو کې د قرآن په الفاظو کې په یو لفظ کې تا معمولی تبدیلی وکول نو گویا کې دا تا په دې کې څو کو تغییر دی راوستو. دې ته بیا تش تبدیلی نشي ویلې دا تغییر ته اوړي. لکه حطتونو نون دی پکې داخل کو تبدیلی دی ته وی کنه. خو قرآن دی ته وروستو بیا تبدیلیونه وی غیر لفظ راوړو چې نه دا تا تغییر وکړو ذات دی ورله مکمل بدل کړ. حطتون کما کلمه او کلمه التي تحط بها الذنوب هغه کلمه چې پای سره ګناونه غورځي ګناونه صفا کی. خو دوی نون اضافه پکې وکړه حنطتون ویل
ورپش غنم گویا کې مکمل دی سو که تغییر راوستو دی وجی غیر الذی قیل لهم یویل خوا نو فبدل الذین ظلموا نو بدل کاغا کسانو چې ظالمانو قولا وینا یا قول په یو قول سره غیر الذی بی داغه قول نه چې ویل شوی دوی ته چې څه ویل شوی هغه پری خودو یو بل قول را واغستو حنطتون یا حبتون ویل نو گویا کې الله په عذاب راوستو مطلب د دې خبرې چې دا کار ناجایز دی په شریعت کې د دې وجې احکام القرآن کې امام جساس رحمه الله جساس په دې بعضی خبرو ځان پویوي احکام القرآن دا یو د امام جساس دی دا ځان له عالم دی حنفی او یو احکام القرآن یو بل عالم دی ابن العربی هغه مالکی دی او دا جساس دا حنفی دی نو احکام القرآن چې زه تاسو ته حواله در کوم دا د امام جساس رحمه الله نه کې دا ابن العربی نو احکام القرآن د امام جساس جلد اول صفحه یو کم سلویخ کی هغه وی چې دلته نه دلیل نیولې شي په دې خبرې چې ذکر او اسکار کې هغه الفاظ دی ویل شي چې کم قرآن او سنت نه ثابت ده دا آیت دلیل دی پس شي په دې چې کم الفاظ تاته د الله او د الله د رسول نه راغلي وي بینه ته و مق الفاظ وی هغه بدلینا دا آیت پاغي باندې دلیل دی چې چا بدل ک نو هغه مستحق ګرځي د عذاب الله چې څنګه ویلي پیغمبر چې څنګه ویلي هو به هو قشان به بدلون به پکې نه راولي دا آیت په دلیل دی احکام القرآن کې امام جساس رحمه الله فرمایي او دا سي ډیر واقعات شوي دي احادیثو کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایله د داسې کارونو نه چې الله او رسول ورته سویل او هغه کې چا تغییر راوستي لکه امام بخاری رحمه الله یو حدیث ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته یو دعا خودو ا دعای ورته داسې ویل چې وایا چې تو وایا آمنتو بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت ا صحابي ته وی چې ته داسې وایا آمنتو ما ایمان راوړې بکتابک الذی په کتاب ستا هغه انزلت چې تا را لېږلې یا الله وبنبیک ارسلت وبنبیک الذی ارسلت او ستا په پیغمبر هغه چې تا را لېږلې نو دې صحابي په دې اخر کې د نبی په ځای رسول ویل نبی علیہ السلام ورته دعا داسې ویل آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت نو دې سوې آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت نو هغه د نبی په ځای رسول وی نبی علیہ السلام منع کړه چې داسې مو وایا ما چې درته څنګه وې دا شان وایا دارنګ ترمذی شریف کې یو واقعه ده د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ابن عمر وړاندې یو تن پرنجي وکړه پرنجي خو پیژني چیک ورته وي اردو کې نو هغه بیا دا وی الحمدلله او بیا ورسره و سلام علی رسول الله دا د ځان نو ویل یو تن د عبد الله ابن عمر په مخ کې پرنجي وکړو پرنجي نه پس وی الحمدلله مون خو صرف الحمدلله وی نبی له سلام هم دا ویل واغه ورسره وی وسلام علی رسول الله عبد الله ابن عمر ورته ویل چې زه هم په نبی صلی الله علیه وسلم درود او سلام وایم خدا سي نه وایم بلکې چې څنګه ما ته حکم کړی غ شانته وایم الحمدلله وایا دا نه چې د ځان الفاظ ورسره یو ځای کی نو صحابوم دا عملو چاغیت الله او رسول څنګه ویلو هغه قشان ویلو آی بدلول نه دارن مصنف د عبدالرزاق دام د حدیثو کتاب دی کې یو حدیث دی وای نبی صلی الله علیه وسلم یو تن ته تشهود خودو تشهود چې موږ په مونږ کې کینو وایو نو هغه سړی رسوله اول ویل او عبده رستو نو نبی علیہ السلام منک چې اول به عبده وی بیا به رسوله وی خو هغه سوی رسوله
اول دای ویل او بیا عبده صرف تقدیم او تاخیر پکې وکړو. نبی علیہ السلام دینم منع کدا به نه کوي. په کم ترتیب سره کم الفاظ چې تاسو ته راغلي ماغه بوای بدلون به پکې نه راولي. خو دین اسلام چونکې مفت دی کنه، مفت راغلی دی، ځکه هر یو خبره چې چام پکې دننه کړ چام سو ویلې ناغه قابل قبول وي. دا ټول د غفلت د وجه قرآن نه غافل دي خلق او هر یو قول منی. تاسو ته مثال در کوم، نوٹ تاله در کی اول هغه نوٹ د هر خوانه ګوري ورېږي چې دا نقلی خو نه دی، او بل خوا چې تعالی څوک حدیث وای د قرآن یو آیت وای یو قول درته وای نو ته هغه ډایرکټ اخلي ګوري نه چې دا چرته نقلی خو نه دی، د ځان نه خو خبره نه دی کړی. دین اسلام مونږ ته مفت راغلی، نور اشیاء خو په پیسو راغلی. مونږ کله الوګان اخلو پیاز اخلو نو هر یو ګورو چرته ګنده نه وي ولی پاغي پیسې زی، او چرته یو مولا مسله کې چې سیویل نو هغه مونږ په پټو سترګو منو چیرې داسې وي، دا ورته نه وایو چیرې دا تا کوم ځای نه وي، دا خبره د کوم ځای نه کړې. او بیا مولا صاحب هم خلکو له لاره بندوي چې د مولا نه تپوس کول دا به کفر وي، هغه دې ډایرکټ کافر کوي. نو امیان غریبان چرته بیا تیاریږي دې خبره ته چې مولا ته وي دلیل راکا، دا نشي ویلې ورته، حالکه دا حق دی د هر چا چې تا ته څوک خبره کوي ته دلیل غواړم. زه تاسو ته وایم زه چې تاسو ته کومه خبره کوم ما نه په دلیل غواړي، نو ان شاء الله د الله په فضل به دلیل خبره به زه تاسو ته چرې مونږ هغه خبره به کوم چې قال الله او قال رسول وي، دا نه چې قال فلان کې فلان کې ویلي دي، نه الله او رسول چې سویلي دغه دین دی. نو تاسو بم دغه خپل ذهن جوړوي چې څوک هم درته خبره کوي یو ذکر درته خي وظیفه درله درکوي ته پوښتنه وکړه چا دا الله ویلی او که رسول ویلی دی، او که ویلی کم ځای ویلی ماته لګو خیا دلیل به خامخا غواړي. مونږ اوس منځونه کوو، زمونږ منځ چې وګوري نو مونږ په منځ کې هم د ځان الفاظ داخل کړي دي، خبر هم تی نیو. الله پاک چې مونږ ته څنګه ښودلی د رسول الله سلم په ذریعه ناغه مونږ د ځان نه پکې الفاظ دننه کړي دي، لکه منځ چې شروع کوو شروع د منځ خاص کر پښتانه فارسی بانان هم داسې دي، پښتانه بیا خاص کر نیت نومو د قصد د اراده او که بس ودرېږه الله اکبر ووایه. خو مونږ پښتنو پکې مولیانو صاحبانو نیت پکې دننه که په پښتو کې نیت کوم د زړه د خلاص او ولاړم 400 پول د پاسه داسې نیت کوي او الله اکبر. نو په منځ کې دا پښتو الفاظ د کم ځای راغی خانه چې دا پکې پښتو دننه که نیت کوم د زړه د اخلاص او ولاړم د امام حاضر امام پس او شکر دې مال نه راځي دا نیت، داسې الفاظ جوړ کړي او دا وای په منځ کې دا الفاظ مونږه ګوره د سر نه چې مونږ لا شروع کړي نه دی نو مونږ پکې نیت دننه که په پښتو یا په فارسی کې، نو یا ستا دا مونږ به الله قبول کی. منګه یو سیسته پکار دی خیال وکړو، خو زمونږ خیال نشته او زمونږ اعمال بربادیږي، الله دې برباد نه کړي په سبب د ناپوهۍ داسې شوي، الله دې مونږ ته معافي وکړي. الله فرمایي فبدل الذین ظلموا، نو بدل کاغه کسانو چې ظالمانو. ګوره دلته وایي الذین ظلموا، دا تبدیلی چې چا راوسته په دې حتتون کې دیت الله خطاب د څه شي وکړو د ظالم، دا ظالم دی. او چې څوک قرآن الفاظو کې د احادیثو په ذکر اسکار او په دعاګانو کې په منځ او په نور درود وغیرو کې تبدیلی راولي نو آیا دا ظالم نه دی؟ ظالم دی، ډیر لوی ظالم دی. دا دین ځان ساتل پکار دی. درود تاسو ګوري، درود ابراهیمی چې کوم په منځ کې دا ټولو نه بهترین درود دی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت. ټولو نه افضل درود دا دی او دلیل یې څه دی چې دا دنه په منځ کې ویل شي. نو خلکو دغه درود پرېښود او د ځان نه درودونه جوړ کړه، چا ورته درود تاج نوم ورکړه، چا ورته درود تنجینا نوم ورکړه او هغه درود خلک ویل لګیا دي.
وی د دې دوره فضیلتونه دي. ورته دا تاج او تنجینات شریعت په کم کتاب کې راغلی دی چې دا وایي؟ کم درود درته پیغمبر ښودلی هغه وایه که نه؟ نو درود د ځان نه خلکو جوړ که، دعاګانې د ځان نه جوړې شوي دي، او دارنګ د وظیفې دا طریقې د ځان نه جوړ شوي دي. دا به 100 کرته وي، دا به 1000 کرته وي، او دا به 2,00,000 ځل وي. دا ورته چا ویلی دي؟ آیا دا مشکلات دا تکالیف په پیغمبرانو هم راغلی دی او که نه؟ په صحابو هم چېرته راغلی دی او که نه دی راغلی؟ هغې څه کړی؟ هغې الله تعالی ته لاسونه پورته کړي، سوال یې کړی، الله ورله قبوله کړی. او مونږ زموږ خلک به څه کوي؟ نو د چلګزي بابا 40 ګزه تسبیح به غاړې ته اچولي او ښځې او نر به لګیا هغه به وي، او یا به بورې ډکو مونږ د کجورو د ګیټو نه، او 6 کسان به ورته کینو، هغه ګیټې به ختمو. وی دا اذکار نه دي، دا ټول بدعت دي، پیغمبر او صحابه نه دي کړي، تی ولې کوي؟ نو الله رب کریم د دې بدلون د وجې عذاب راوستو په هغه کسانو ښه. تاسو اوس به وایي دا عذابونه چې راځي دا د څه شي د وجې؟ یو خو مونږ غافله یو د قرآن او د سنت نه، دویم مونږ اعمال داسې کوو چې هغه سره په قرآن او سنت کې شته دی نه، نو عذابونه به نه راځي. ځان ورته ټینګ کړئ ښه، وچو سره لامدم سوځي، مونږ به هم در سره سوځو. ځان ټینګ کړئ، خلکو ته بیان وکړئ، خلک پوه کړئ، عذابونه به خپله ختم شي. که تاسو ورته درس نشئ کولی د الله بندګانو، ګورئ زه اوس دا د کابل کې ناست یم، کابل کې، او تاسو څوک په پیښور کې، څوک په یو علاقه، څوک باجوړ کې، او څوک په دیر کې، څوک په بل ځای، څوک بارمل کې. یو ذریعه الله پیدا کړی موږ ته فایده اخلو. دې ځینې زه تاسو ته بیان کوم. تاسو محنت کوئ، خلکو ته درسونه شروع کوئ. نشي شروع کولی دا شته درسونه خلکو ته لیږئ که نه، ستاسو پې څه ځي، خلک به پوه شي، نو انشاءالله عذابونه به لرې شي. ګنې وچو سره به لامده سوځي چې دا نور سوره اعمال کوي، تاسو به هم پکې ګیرئ او مونږ به هم پکې ګیرئ. ښه خلاصون تی نشته. ګوره دې ځای کې یو بل ټکي ته خیال کوئ. تبدیلی دې ځای کې وایي دې صرف په قول کې راوستی، قول کې ښه حطتون په ځای حنطتون یې ویلی دی. دا اوس دې خبرې ته ډېر خیال وکړئ، ډېره اهمه خبره درته کوم. قرآن کې دلته وایي چې عذاب په دوی راغلی صرف د څه شي د وجې چې دوی قول کې تبدیلی راوستی، بس دا قرآن وایي. بل خوا چې اوس حدیث د بخاری شریف وګورئ، امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کوي د دې آیت د لاندې، وی فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حبة في شعره. ګورم هغه حدیث کې د نزول العذاب دو وجې ذکر شوي دي. یو وجې څه ذکر کړي؟ و یو فدخلوا يزحفون على استاههم، دروازه چونکی چیته وه، الله ورته ویلي وادخلوا الباب سجدا، دن نشي په دروازه د مسجد په تابعداري عاجزۍ سره، سر د ښکته کوي او دن نشي. دا ستاسو تابعداري عاجزي ده، سر معمولی شان ښکته کوي او د جماعت په دروازه دن نشي. خو په دې کې وایي تکبر ډېرو، حدیث کې وایي دې کې لوی ډېره وه، دې وایي سر چېرته ښکته کوو، نو دې څه وکړو؟ فدخلوا يزحفون على استاههم، نو دن نشول دوی راخکلی په خپلو کوناټو. اما شومان چې په دې 2 کوناټو باندې داسې رواني ځان راخکي، دی کېناستل په ځمکو دا شان دن نشول، جومات ته سر ښکته نه کړو. دا د حدیث الفاظ دي. په خپل شا دی کېناستل او په خپل شا باندې دوی دا شان خویدو سره روان شو، دن نه لاړل، سر ښکته نه کړو. او دویم حدیث کې وایي وقالو حبتون، او دوی د حطتون په ځای حبتون ویل، دی قولم بدل که. ګوره اوس حدیث کې 2 جرمونه ورله ذکر کو، قرآن ورله یو جرم ذکر کو. حدیث کې وایي چې دوی عملا هم ګناه وکړه، چې الله ورته ویلو عاجزي وکړي، دی ونه که عاجزي. او بل دوی قولا هم ګناه وکړه چې الله ورته ویلو حطتون وایي، دی حبتون ویل. هلته خو دواړه جرمونه ذکر دي. قرآن ورله څه جرم ذکر کوي؟ فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم، صرف وی قول کې تبدیلی کړی دی. حدیث کې وایي چې نه
قول کم کړی دی او فعل کم تبدیلی کړی دی. فعل کم عجزدی نه دی کړی، تکبر یې کړی. قول کم دوی د الله حکم نه دی منلی، د ځان نه یو قول دننه کړی دی. اوس دې سره وسکی نو منکرین د حدیث چې پوی نشي هغې وی نه قرآن چې څه وی قرآن هغه به منو، حدیث په دې ځای کې وی غلط شوی دی. وی تا کې عقل نشته، ته د عقل نه ډیر زیات کم یې، عقل تا کې ډیر کم دی. قرآن او حدیث دواړه صحیح وی. حدیث دا د قرآن تشریح دی، خو ته پې ځان لږ پوهې که ته استاد ته کښېنه، ځان نه استاد مه جوړو چې بخاري مې وکتو مسلم مې وکتو زه محدث شم. اول د استاد نه واوره بیا ووایه چې یاره واقعي دلته د دې ترمنځ ټکراو راځي یا نه راځي. د قرآن او حدیث په منځ کې هیڅ ټکراو نشته، شرط دا دی چې ته پې پوهېږي. ګوره امام قرطبي رحمه الله هغه هم دلته دا بحث کوي، هغه هم ذکر کړي دي. قرطبي وایي القول انقص من العمل، وی د قول درجه ښکته وي د عمل نه، د قول درجه ښکته وي د عمل نه. ته مطلب په خولې باندې یو څه وې د دې هم ګناه شته، خو چې تی بیا عمله نو کې د هغې ګناه نور هم سیوا شه. دې وجې وی القول انقص من العمل، وی د قول درجه ښکته وي د عمل نه، د قول درجه ښکته وي د عمل نه. د قول درجه ادنا ده، د عمل درجه اولا ده. دا معنی شو. په دې قاعده اوس ځان پوه کړئ، د قول درجه ادنا، د عمل درجه اعلی اولا. نو د قول درجه ښکته وي د عمل د درجې نه. قرآن اوس عمل نه دی ذکر کړی، صرف قول ذکر کوي. اوس په خبره ځان پوه کړئ چې عذاب په دوی راغلی دی د څه شي د وجې؟ د قول د وجې چې قول کې بدلون راوستی دی، عمل ذکر نه کو. ولی د قول درجه ښکته ده، د عمل درجه ډیره اوچته ده. نو قرآن گویا کې هغه ادنا ته اشاره کوي چې د هغه ادنا کار د وجې چې قول کې بدلون راوستی، الله په عذاب راوستو. نو چې عمل کې بدلون راوسته په درجه اولا سره په عذاب راغلی دی. خو هغه حدیث درته ذکر کوي. دا د دې جواب شو. قرآن درته صرف هغه ادنا سیز ذکر کا، دا هغه ادنا سیز چې قول کې بدلون راوسته او دوی الله تعالی معذب کړي دي. نو کف بالفرض دوی په هغه عمل کې بدلون راوسته، نو درجه اولا سره دا معذب شوي دي. نو قرآن در لدنا ذکر کا، حدیث دوانا ادنا اولا دوانا ذکر کا. فبدل الذین ظلموا، نو بدل کاغا کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا وینا، قول په یو بل قول سره غیر الذی بی داغه نه چې ویلې شوي دوی ته. فانزلنا علی الذین ظلموا، نو ذکر دا عذاب نو راولېږه مونږه پاغه کسانو ظلمو چې ظالمانو. ګوره دلته فانزلنا علی الذین ظلموا په ځای ویلې شه فانزلنا علیهم چې خبره مختصر کړی وي، لکه څنګه چې مخکې اعراف کې راځي هلته مختصر کړی. خو دې ځای کې م اختصار یې کولی شه، ولې ونه کړ؟ یو خو دا صورت اولو په قرآن کې، لکه په ذکر د بني اسرائیلو چې مفصل ذکر کړی نو هغه اولو. نو دی وجه دی ځای کې د علیهم په ځای علی الذین ظلموا په دې دپاره وی د پاره د تاکید چې الله عذاب هم په چا راولېږلو؟ په مغه کسانو چې ظالمانو، ښه چا چې ظلم کړی. نو د پاره د تاکید تکرار کړی دی دلته. فانزلنا نو راولېږو مونږ علی الذین په هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو. څه مو راولېږه؟ رجزن عذاب. رجز څه ته وایي؟ هغه عذاب ته چې په هغې کې پلیتي وي، هغه عذاب چې سخا عذابي، پلیت عذابي. یعنی کم یو عذاب؟ سیء العذاب، پلیت د عذابونو نه. نو رجز کم عذاب ته ویلی شي؟ هغه عذاب چې په هغې کې پلیتي وي. نو دا یو پلیت عذاب په الله راوست، او هغه پلیت عذاب بخاری ذکر کړی دی. هغه څه شی په بني اسرائیلو وی عذاب راغلی، هغه طاعون وبایي عذاب وخه. طاعون
دانې د دې په وجود به وختې هغه به چاود شو، سخان بوی به ترې خلکو له تلل، سخان به شو مکمل. نو داسې عذاب پې الله راوستو. ګوره څنګه چې عمل یو اقه شان عذاب هم پې الله راوستو. په دین کې د ځان نه الفاظ دننه کول، د ځان نه اعمال دننه کول، دې ته بدعت وي. بدعت سخا عمل دی، یو سخا کار دی. دې سره ستا اعمال ستا اقوال ټول سخا کیږي، خرابیږي. نو د هغه عمل د وجې په الله عذاب هم داسې راوستو چې هغه عذاب هم سخا عذاب و، پلیت عذاب و. دې وجې رجزن یې ویلې. ښه په دې بعضو ټکو ځان پوهوئ. نو الله په د طاعون عذاب ذکر راوستو چې دوی بدعت کړی و، او بدعت یو پلیت عمل دی، او د پلیت عمل انجام سوي پلیت وي. دې وجې په الله دا طاعون راوستو. فانزلنا نو راولېږو موږ پاک کسانو ظلمو چې ظالمانو، رجزن عذاب، نو بریکټ کې ورته ولیکي پلیت عذاب، او هغه پلیت عذاب څه شی و؟ طاعون. من السماء د برنا، من السماء د برنا. دای ولې وې ځکه په ځمکه د دې بیمارۍ وجود نو، الله پې د برنا راولېږل د دې عمل د وجې. بما کانوا یفسقون، په سبب دغه چې دوی یفسقون فسق کوونکي، فسق یې کړو، د الله حکم یې مات کړو. په فسق مونږ مخکې وضاحت کړی دی چې فسق څه ته وایي، شلولو ته وایي. نو دې د الله د حکمونو هغه حدود وشلو، هغې نه بهر وتل، دې وجې پې الله عذاب راوستو، طاعون یې پې راوستو. ګوره داسې آیت به مخکې م راشي. لږ وګورئ سورة الاعراف 2 نمبر سورت. بس د آیت وایو بیا بس کوخه نه یریږئ. 2 نمبر سورت آیت 162 162 نمبر آیت. بالکل دغه شان آیت دی، مضمون بالکل یو شان دی، خو الفاظ پکې لږ بدل دي، او داغه حکمت هم ګورو. سورة الاعراف 2 نمبر سورت آیت 162 نمبر آیت. فبدل الذين ظلموا، تر دې ځای پورې خو یو شان. بیا په منځ کې منهم، دلته منهم اضافه کړی دی. دا ولی داغي وجه دا ده چې په دې کې دغه ډلو ذکر دی چې بنی اسرائیل په ډلو کې تقسیم شوي دي. په هغه ډلو کې بیا منهم بعضې خلک خو ټول نه وو، بعضې خلک څوک وو؟ مولیان، الویلې پټکو والا. اوس هم تغییر چې په دین کې راولي، تبدیلی راولي، مولیان راولي، عوام غریبانان چرته راوستي شي. دې وجې دلته منهم راوړی. فبدل الذين ظلموا منهم، بیا قولا غیر الذي قیل لهم، قولا غیر الذي قیل لهم، دا خو هغې پشان. فارسلنا، نو دیزی کی وی فارسلنا، او الته سویلی فانزلنا. انزال دا بمانی پیدا کولو، چونکه سورة البقره ولو نو الته د عذاب د طاعون د پیدا کولو ذکرو. نو دا سورة الاعراف بیا رسته سورتو، نو مطلب چې بیا دوی د عمل کول، نو دا به په ارسالو جاری بو، بیا په راتلو. نو الته انزال راوړو، ځکه اول ځل الته د عذاب په الله پیدا کړو، دلته ارسال راوړی چې دوی بیا دا عمل کولو، نو دا عذاب په بار بار راتلو، دی وجه ارسال راوړو. الته وی علی الذین ظلموا، دلته وی علیهم، علیهم وی تاکید ونه کو، ځکه تاکید یو ځل شوی. بیا وی رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. د آخر د آیت آخر کې یظلمون راوړو، دلته یفسقون فسق کړو، او دلته وی یظلمون ظلم هم کړو. نو آلته پایت کې ظلم دو ځله ذکرو. فبدل الذين ظلموا فانزلنا على الذين ظلموا، تکرار د ظلم شویو، دی وجه په آخر کې یفسقون فسق راوړو. دلته فبدل الذين ظلموا یو ځلیو، نو دی وجه آخر کې ظلم راوړو، تکرار دوباره کولې شه. دا پکې لږ شان د فرق، نور مضمون د دوانو آیتونو یو دی. الته بیا نور وضاحت پدې کوو ان شاء الله. نو په دې آیت کې مونږ سولستو نزول العذاب من السماء، نازلول د عذاب د برنه په سبب د عمل د دوی. عمل سو چې الله ورته ویلو قولوا حطة، دوی سویل حنطة یا حبة، دا غي د وجه په الله عذاب راوستو. ترجمه کوم وکي دي. فبدل الذين ظلموا قولا، نو بدل کاغه کسانو ظلمو چې ظالمانو، قولا قول بقول په یو قول سره، غیر الذي بيداغنه چې ویل شي دوی ته.
فانزلنا دا یو معنی وکي، خد دو نورې معنی مونږ کړي که کولی شي وکي. فانزلنا علی الذین ظلموا، نو راولېږو مونږ په هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو څه شی، رجزن عذاب پلیت، هغه څه شی طاعون، من السماء د برنه، بما کانو په سبب دغه چې ودوي یفسقون حکم ماتونکي د الله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.